د کهانه شروعات د وی خوشاله شپې نه کیږي په کوم باندې چې ټول کلی خلکو ماسکونه چولي وي او په لارو کوڅو کې ګرځيږي په دې وخت کې کور نه یو هلک یو بل کور ته ورشي ولې چې دغه کور والا مور او پلار د دې ماشوم نه خیال ساتلو د پاره غل تک راوستل د ماشوم دوانه مور او پلار د په خبر باندې پوه کی او په خپل خپلوانو کړه لاړ شي کور یو هغه ماشوم راوځي شي او یو فلم ځان ته پلی کی کور هغه ماشوم سره په ډیره مینه باندې خبرې را شروع کی هغه ماشوم تر دې ته پورې بدتمیزه وي چې سره په ډیر عجیب غونډه کې انداز کې خبرې را شروع کی هپازه کې کور یې ربل شروع کی په دې خبره باندې بدلته کې با قاتل مایک راځي او تا په دې ځای کې وځي نو خو د وخت پس پوری چې کله د کچن نه واپس راشي نو ګوري چې ماشوم خو دې ځای نه غیب دی تور پسې برهاو ګرځيږي خو چې کله ورته مليونه شي نو برابر پسې ورشي په دې وخت کې ناڅاپه د بره کمرې والا دروازه بند شي فصل کې دا هغه ماشوم کوم چې دا وخت چې د کوري تنگ کما کوري هغه د بار دا خبره کوي ودا ورکولو کا خو په خبره باندې پوهی کې نه چې په دې سره کوري تر دې ته پورې غوسه شي چې په خبر باندې راکېږي دي چې کله هغه ور مات کی نو دا پته نه وی چې هغه د شاته نه هغه ماشوم هم ولاړ دی دا ورته وجه هدا پړو نخکته وغورځيږي او که د پرش لراشي چې په دې وخت کې دا ماشوم مور پلار هم کور ته ورسیږي او دا هر څه په خپل سترګو باندې ویني داسې ورته لګيږي چې دا هر څه دوکړه پازه کې دا ماشوم نه دومره ویني لاړ شي چې په هغه ځکه هم په موقع باندې مړ شي دا ماشوم مور پلار زر پولیس راغواړي او پولیس هم کوري د قتل په الزام کې گرفتار کی دا غي ته په هغه ځکه بار دا خبره کوي ودا صرف او صرف یو حادثه به او پازه کې د خبره تاسو کوم وخت کې نه کړي په دې کې درې کال تیر شي او هغه مایکل نومي خطرناک قاتل د جیل را تختیدلی وي سلور کال مخکې جیل ترتلونه مخکې به حسن نبی څخه خلک رانیول او وجل به او د په شابه نه وجه دا و چې په ذهني توګه باندې ګډ وډو دا مختر دې ته پوری بدرنګو چې خلکو لبتنه یره ورتل هم دا وجوا چې بد ام خلکو نه هم مس نفرت کو او دوه قاتلو د کوم ذکر چې هغه ماشوم کوري ته خپل باندې کړو مایکل چې کوم جنې وجلې به هغه د مور نوم لوري وو کوم چې به هم په دغه ځای کې اوسېدله دغه ورځ نه پس بیا مایکل چا هم نو لیدلی ور دې خبره اوس سلور کال تیر شوی خو بیا هم دغه دنو پورې دوه سره دغه کلی هر یو کس پیریته لوروس دغه ټوپټوله ځړې یادونه ځان نه هیر کړی وي او یو نوې ژوندۍ د خپل نوسې سره شروع کړی وي هغه اکثر د پولیس والا سره ملاوي تله ولې چې په دغه ټول کلی کې صرف او صرف دغه هم دغه ملګری د کلی خلکو به لوري د سره هم نه خوخوله او اکثر دا پیغور به ورل ورکو دا مایکل جیل ته کې بار راځي دغه په شا باندې هم ته په دغه ځای کې به یو ریدلې خزه هم اوسېدله ولې چې باغې باندې سلو کال مخکې مایکل په خپل باندې حمله کړې و ها ظالم دی لا په مړې کې راډ ورخه کړو د سره وجه چې هبوس په ویل چیر باندې ګرځېدله دغه ځای خلکو ته په داس لګیدل چې مایکل اوس د دې ځنه تللی دی خو پاسل کې هغه په ګټر کې اوسېده هم دا وجبه چې تیر سلور کارونه هغه چا هم نور پیدا کړي سلور کال د جلد غړو نه پس کوري هم د جیل راخلاشي ولې چې پولیس تر پته لګیدلې و چې دا قتل هغه د قصد نه دی کړي د کوري پلا په دغه ځای کې خپل زوله یو ځل موټر سایکل په تحفه کې ورکی ولې چې هغه بل تر اوسه پوری په سایکل باندې ګرځیدا کور ته تلو په وخت کې چې کله د پټرول پمپ خواته ودرېږي نو په دغه ځای کې سهلکان پر راټول شو د پتنګول باندې شروع واچي او د توې د پیسې واخرو زموږ د پر شراب وروړه خو چې کله ورته کوري انکار کوي نو غوي ور سره بدتمیزي را شروع کوي حتی چې د کې ور له هم ورکی او چې کله دغه کته وګورځي نو په دې سره دغه لاس په شیشه باندې زخمی شي چې په دې وخت لوري هم هغه ته کې راشي هاي کسانو ته وي دا کوري پرګ دی بلې تنګوي چې په دې سره هلکان لوري سره هم بدتمیزي را شروع کی په بیا هغه دکان ته ورننوز او دا ځل لوري تر دې ته پورې غوسه چې دل یو چاګور کې په دې خبره باندې د ګاډي د ټیرونه په ورله پانچر کا دوم دغه شان وکي او بیا لوري دې په خپل باندې هسپتال ته بوزي هغه هسپتال ته په کم کې چې دغه نو سه په خپل باندې د نرس توپ کار کو دغه نو سه چې کله په اول ځل باندې کوري ته پام وکي نو دې په ورني نظر کې خوښ شي دې بس دغه دوه د بل وخت پورې خبرې را شروع کی او شپې په وخت دغه دوه به یو پټه ته هم لاړ شي فازه کې کوري هم ماسک لګول او داد نه سه وا خوشاله او په دې وخت کې هغه پټه ته چې کله دغه مړ ماشوم مور راشي نو په دې سره هغه د ټولو خلکو د وړاندې نه کوري ته خبرې را شروع کی ورته کنځلې هم کې په دې خبره باندې ته دومره به شرم انسان چې ما زوی دې مړ کړی دی او ځلته په پټو کې ګډېږي دې خبرې پورې دوسر کوري هم خفشي هغه پټي هم په غزه کې پرګتي د لوري نو سه په غزه کې دغه دوه تربلو خپل ها کوشش وکي و دې هغه ته هم خبرو کې خپل کور ته راشي کور ته راتلو په وخت کې ها سلور هلکان دی او ځل بیا رودري او دا ځل ور سره بیا هم بدتمیزي را شروع کی او دا ځل کوري هم په غي باندې خپل غوسو باسل شروع کی دا کسانو مشرته وي استانه پلار نفرت کی ولې چې ته یو بدعمل انسان او هم دا وجه دا چې ته بیا زما غونته کې په کمزوري کسانو باندې د خپل غوسو باسي دې پورې دوسر دا هلک د تمازه خراب شي او تر دغه پل دلان دنه دی کور کی پر سره حالت کې موجود هر یو هلک یریږي په دې سوچ باندې چې دې شمو یو هلک ملک او په منډه باندې غزن خپل ځانو باسي په دې وخت زخمی کس غلط کې راشي او بیا د کوري د چته نه پس ها ګټر ته ورکوس کی هغه څوک بل څوک نه بلکې مایکل په خپل باندې هغه کې کوري چې کله پوښ کې راشي دا غزن د وته په لارې پسې په ګرځېدو په دې وخت کې مایکل چې کله غلط کې راشي کوري د مړې نه رونیسي په دې وخت دغه دوان چې کله یو بل ته پام وکي نو وی ته عجیب غونډه کې احساس وشي په ناسبه مایکل هغه ژوندې پرګدي هم بل طریقې سره هغه بار ته راشي دې بار ته لار وتلی هم نه وي چې په دې وخت کې بوډا سړی چې د مړې نه کلک رونیسي په دې خبره باندې تر نن ورځې پورې مایکل څوک هم نه دی پرې خودلی ته څنګه پرې خودلی په دې پسې چاړه رو باسي په دې خبره باندې یو واپس پکې دنه ورشه او مال د مایکل ماسک راوړه ولې چې په خپل باندې هم د ځان نه
مایکل جوړول غواړم او کوري پازه کې دا خبره هم ونري دا غند ځن خلاصولو د پاره چړت نه راواخلی او پاغه باندې په تر دې د پورې گزارونه وکي چې په دې سره هغه بوډا سړی هغه هم پاغه ځای کې مړ دي نه پس بیا سره پسې کوري چې کله خپل کور ته راشي او په اینه کې خپل ځان ته پام وکي نو ته داسې ولګي چې زه اوس هغه زوړ کوري پاتې نشم نو د وخت پس بیا لوري چې کله خپل کړکۍ په ذریعہ سره د خپل کور بار پام وکي نو بار ورته کوري په نظر باندې راشي کوم چې بالکل د مایکل په انداز کې ولاړ وي دې په دوست سره هغه خپل باندې هم یریږي ولې چې هغه مایکل لیدل کوري بیا دغه زړه کولو ته پر دا خبره ورته کوي ته فکر مکوه چې په دې ځای کې صرف او صرف ستان واسه سره د منویدو د پاره راغلم د دې نه بیا د پورنې شپې د پاره معافي غواړي او په دې سره دغه دوانه یو ځل بیا راځي او د لوري نو سره په ورزل باندې سمسوش چې کې دي شي لوري کې خامخا څه بدل شي دا دوانه به یو هوټل ته لاړ شي چرته کې چې پولیس والا غلطه کې راشي او د لوري د نوسه پتنګولو باندې شروع واچي دې پر دوه سره کوري له سخت غوسه ورشو هغه باندې چې غلا شروع کی چې په دې سره هغه تر دې ته پر ویریږي چې په خاموشه سره په خپل ځای باندې کینی بیا هم د په بد نظر باندې ګوري چې کله بیا د لوري نوسه په غزه کې پرګ نو ځل بیا دغه پیپ خاله ورشي هته دا پتو لګي چې پولیس والا اوسم په ما پسې لګیدلې دي د پیپ په خوا کې دی پټ شي او کله چې پولیس والا غلطه کې راشي دغه بوډا سړی لا شو ته په نظر باندې راشي په دې وخت کې ګوري هغه باندې حمله کوي چې هغه پیپ ته را دننه کی د نه پراتلو سره مایکل د مغ سره په باندې را حمله شي خو افسر هم څه کمزور سړی نه وي هغه د کور پس کوري په خپل باندې هم په افسر باندې وارو کی او بیا مایکل ته هم وي یوستر پاس اوستا نمبر شو مایکل یو داس انسان کوم ته چې په انسانانو په وجنو کې طاقت ملاوي ده او چې د سلور کانه هم په دغه ځای کې بندو د وجې د حد نصیبا کمزور شوی او بالکل د بوډاګانو سره غونډه کې ګرځیدا مایکل بیا په خپل باندې چاکورو باسي او په باندې بار گزارو کی کله سره د لغونته کې طاقت ملوشي او سکوري هم دغه نه چل زده کړو چې مایکل خلک څنګه وجې د نه پس دی بیا سره پسې د لوري د نوسه خواله ورشي او هغه سره په غزه کې پوره شپه تیرږي پس مایکل هم د خپل ځای نه بار تر راوتلی او بل خالوري په کلب کې خپل ملګری ته وای په کوري په مزه باندې بدلیږي او دا پسترو کې ماته هغه شیطانت ښکاری کې لکه څنګه چې ماته د مایکل پسترو کې ښکاری ده پس با باندې یو ډاکټر خپل نرس کور ته راغواړي چې کله بیا د لمبرو د پارالاړ شي د خکته ډاکټر چې خبر تراشي چې کله خکته راشي نو ګوري چې کوري ماسک لګوري دي هغه ډاکټر یې مړ کړی دی دا پاسل کې د لوري د نسبت بدل په غزه کې غستره ولې چې دی ډاکټر هغه لا طریقې ورکول په ځای باندې د نرس له طریقې ورکړي و چې کله په غزه کې په نرس باندې حمله د قبول والی په دې وخت کې په خپل ځان پسې ور بند کې هغه بار ایثار کی بیا زر پولیس ترنګ ملو کی خو په دې وخت کې کوري خپل ماسک لري کې په دې سرداغې نه وارو پاره خطا شي چې اخر دا کس څوک په دې کې مې کړه غلطه کې راشي او نرس داس د مرنه رونیسي چې روچته کی بیا هغه باندې په چړه داسې گزارو کی چې په دیوال کې اون خلې او داس چې کله کوري په بینو کې لټ په خپل کور ته راشي مور هم دغه د بچي د خپل کور هم وباسي کور اوس د شپې تر ورته پاره ما کور ته لاړ شي چرته کې چې د هغه ماشوم مړ کړو بس با باندې چې کله سترګې کولوشي نو ګوري چې لوري هو بالکل زما په خوا کې ناشته ده راته وایي ما ته پته لګېدلې ده چې توس بدل شوی خو خبر لداوي چې زما د نوسین خپل ځان لري ساته د بازه کې غیر د دمکی ورکی وکړ ساته او نسې زمانه شو نو زه به بل چاته هم پرې نه ګدم د دې پر دوه سره لوري تر دې ته پر غوسه شي چې دا غزنه په غوسه کې لاړ شي ته نه پس کوري بیا د لوري نوسې طریق ملوک او دا دروغ ورته وایي پښتانیا مال د قتل دمکی را کړی ده د دې بچي مونږ ډون له پکار دي چې د شپې په وخت دا خار پرېږدو د دې ځای نه لاړ شو خو تو نه مخکې ځای کسانو سره خپل حساب کول غواړم کوم چې مال ژوندۍ نه جهنم جوړ کړو د کار د شروع کېدو نه مخکې دې زر په مایکل پسې لاړ شي او په ځکه د مایکل سره جګړو کې په زور باندې دغه ماست نه راپټ اوس بالکل د مایکل په انداز کې بار ته روزي بل خو د لوري نوسه په خپل کور کې لګیاوي پر ځان لپاره سامان راټولې لوري هغه د بار دا خبره کوي ویغه چې هم یو ښه انسان نه دی دغه انداز او خبرې هر څه بالکل د مایکل غونډه کې شوی دي او په ځکه دغه نوسه خبره هم ونري بل خو کور د خپل بدل لاغستو د پاره دغه سلور هلاکانو خواله ورشي هلته کې د ټول مخ دغه تنګول د پاره دوی په گاډي باندې کرخي راخي نو چې کله په دې پسې نو دې پراتلو کې د خپل پلار کپړ خانه ته راولي په ځکه د کور پلار د مخ کې نه موجود کوم چې په دې وخت کې په خپل کمپیوټر کې مصروف وو کور ټول مخ کې د هلک پستر باندې حمله کوي چې منځغه نه بار ته روباسي او بیا چې کله یو جنې ورته منو شنو باغې باندې پوره گاډي ورخیږي د بیا دریم هلک په سکورنج باندې داسې وخی چې غله هم د سر نوار کی او صرف دغه ټول مشر پاتې وي په دې وخت خپل ځان د بچکول د پاره د کور د پلار مدد غوښتل شروع کی د پلار هغه د خپل ځان د بچکول د پاره ټوپک ورګه په خپل باندې هم تمانچه په لاس باندې بار ته روزي د پلار چې کله خپل ذکر د پامو کې کوم چې بالکل د مایکل غونډه کې په نظر باندې راځي نو په دې سره حیران پاتې شي په اخر کې هلک چې کله په کور باندې د دز د کول واري نو په دې وخت کې د کور پلار د خپل ځل بچکول د پاره روان دي شي د سره وځي چې هم هغه مړ شي اوس کور چې کله هلک راګیر کی نو ټول مخ کې هغه په خله کې بیلډینګ وکي او بیا اور هم هغه ته پاغه ځکه پرګ دي د سره وای چې په مزه باندې مړ شي هر بیا په ټرک کې راکینی او خپل کور ته به ځان ډورسي او پازه کې بیا کچن ته ورتونه پس خپل مور باندې هم حمله وکي ولې چې داغه مور به هر وخت له پی غورونه ورکول دنه پس بیا هغه ریډیو سټیشن ته ورشي د کوم نه بچ هر وخت بیکاره غانې پلی کېدلې ټول مخ کې کلته کې انسان مړ کی او بیا چې کوم کس دا غانې لګوري داغه نه جبر اکټ کی بیا داغه غانې په ټیپ باندې ولګي د سره وای چې په اوس غانې ګډې وډې پلی کېدلې ټول نه بدل لاغسونه پس اوس د
پاره صرف اوس یو کس پاتې او هغه ولور بل خو د لوري نو سه هم دغه شان د په انتظار کې ناشته وي او د ډیر وخت درېدو نه پس هم دغه خواله را نشي بل خو لوري په دې وخت سخت خفه ورې چې دغه نو سه د نه تلیبا په دې وخت د لوري مزغوته یو نوې منصوبه راشي ها پولیس ترنګو کې دا خبره ورته کی زما کور ته وکس رانه نه وته او یو کس یې پکې مړو او کس ماسک هم لګول بیا خبره ته مانچر واخلو په خپل سر باندې کېږي بیا دغه د کور د ډز आवाज راشي او په دې وخت کې کور هم دغه په کور کې موجود و اس کله ډز आवाज ورینو د مغه سره په تادې سر دنه پکې ور داخل شي اوس دا پته لګیږي چې لوري په دغه ځای کې صرف او صرف د ځان مړ کولو ډرامه کوله د دې لپاره چې کوري په دې ځای کې را دنه کما پاتې کې د کوري نه دوه ډزې پورته کی بلې سره پس مکه باندې رو غورځيږي خو لا اوس هم پکې ساوي په دې وخت کې دغه نو سه هم کور ته ورسیږي د کوم چې دا مطلب او چې اوس په دې ځای کې د کوري ټوپ ټوله راس کولاويږي او کوري هم سه ام قاتل نه وي په خپل باندې خپل ځان په چاړه باندې وخی د لپاره چې خپل ځان د الزام په لوري باندې ورواړو ما دغه نو سه چې کله ټوپ ټول منظر وویني نو داس پته لګیږي چې دغه چا بل چانه بلکې زمان یا ملک ول چې چاړه هم دغه په لاس کې پر سره په تیزه باندې چغې را شروع کی او دا هم په غزي کې پریږدي لورس پر انتظار کې راکې چې پولیس پکړه راځي او ما به گرفتارې او په دې وخت کې هغه دربل چا قدمونو आवाज راشي دا څوک بل څوک نه بلکې مایکل په خپل باندې کوم چې په خپل ماسک پسې دلته کې راغلو ټول مخکې خپل ماسک راواخلي او بیا ګوري له هم د ټول عمر د پاره کار تمام کی ول چې دته نه په زور باندې ماسک راوړل او سره په لوري باندې حمله وکي په لوري هم په ځای کې د خپل ځان د بچکول لپاره هبله کوششونه کوي چې کله مایکل د لوري د وجلو والی نو دا ورله ماسک د لاس ورواچي او مخ ورله ښکار کوي چې کله بیا خپل ماسک ټکي نو د مخ نه فېدې پاغستو سره د چاړه راواخلي او غلې په لاس کې ورخه کی سره وای چې په میز باندې ونخلي بیا بل چاکو راواخلي او بل لاس ورله هم راګیر کی د سره وای چې په میز باندې لګیدلې پاتې شي دا بیا د پاسه فرج رو غورځي د سره وای چې اوس هم مضبوط ان خطلو لوري ته بیا ماسک را لړکی د سره وای چې خوفناک مخ هم راخکار شي دا رپازه کې دا پیغور ورکی دماغ په سره کې چې ته بچ تخکول سړی خو ته خو لیونی سړی یو ډیر بدرنګ انسان هم او دې خبره سړی هاغله مری هم راکټ کی د مټ مخ کې ما خپل ځان آزاد کی او لوري د مری نه ونیسي هڅه پاغه کې د مړ کېدو والی نو په دې وخت دغه نو سیغه تکي راشي او د مایکل نه لاس پاغه کې کټي په سر دغه نه آزاد شي په اخر کې دغه دوانه دغه د بجرو د پار هغه نسونه هم راکټ کی مایکل داد نه سیوا طاقتور انسان خو بیا هم وینته نه تر دې د پورې لاړ شي چې هم پاغه کې مړ شي په دې بس پولیسان چې هغه تکي راشي نو دی ورته دا خبرو کی مایکل مون په دې ځای کې مړ خو دونه پاسانه سره د خبرو والے نو راځي چې دې ټول نمخ کوم په شرمونو باندې شرمو د ټوپ ټول دغه لاش په ګډ کې راواچي او ټول کلی کې دا اعلان کی ویراشه چې مونږ د مایکل لاش په شریکه باندې وینو او ټوپ ټول خلک د کوري د پلار په کبل خانه کې راټول شي او پازه کې بیا وي د کچري والا ماشين را آزاد کی او دغه د لاش ته په قیمه جوړ کی پیسر د مایکل کاته د همیشه د پاره ختم شي او سپای کلی کې د هر چا لړنه یې را ختم شي په اخر کې بیا د لوري نو سه د خپل نه معافي هم وغواړي او په دې دغه دوانه په خوشاله باندې خپل ژوندۍ تیرول شروع کی تاسو ته دا نن نه کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای